السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اسلام څخه وروسته چې پر موږ باندې فرض دی او موږ ورباندې مکلف یو هغه لمونځ دی. لمونځ په مکة المکرمه کې په اول د اسلام کې فرض سو، مخکې تر هجرت، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته ولاړی. الله جل جلاله 5 تحفې ورکړلې چې هغه امت ته ورسوه او پر امت باندې فرض دی. نو لمونځ فرض دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام 5 بناوي دي. اول ایمان دی، دوم لمونځ دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د دین ستن لمونځ دی. اندې په خوا به دا خیامه چې به درول په مابانس کې بستن ورجګه کوي او چا یا مثلا یو لرګي چې هغه به نو خیامه نه درېدل. نو خیامه پر لرګي ولاړه ده، دین پر لمانځه ولاړ دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم اول چې حساب او رزق قیامت د بنده سره کیږي هغه لمونځ دی. که لمونځ صحیح و فقد افلح و نجح، دغه سړي نجات پیدا کړي، دغه سړی خلاص. او که لمونځ خراب و نیوز ده سم یې نه کوه، فقط خواب او خسر، دا سړی تاوان نیسه، دوزخ ته به ځي. د لمانځه زده کړه فرض ده. دا یو بیا دا زده کوي چې څو رکعته دي د ماپښین لمونځ، رکوع څه ډول وکړم، سجده څه ډول وکړم، ولاړه څه ډول وکړم، اتحیات څه ډول وکړم، چشکې ووایم. بل دغه حروف توري اصلاح کول، د قرات زده کول، الحمدلله زده کول، یو سورت قل الله شریف وي که بل سورت وي، دغه زده کول دغه زده کړه پر مؤمن باندې لازم ده. دا چې له بعده مرغه زموږ په جامعه کې ځوانان په انټرنیټ پوهېږي، په ګوګل و په یوټوب و واټساپ و فیسبوک پوهېږي، خو لمونځ چې درته تېر کړي سبحان الله زړه دې درد ورباندې وکړي. نو دا خو به په کوچنیوالي زده کوي. په کوچنیوالي عاده نه سو زده، یا ستاسو د پلارو غفلت، یا ستاسو د مندو غفلت، یا ستاسو د جامعې غفلت. اوس خو ته په خپل ځان خپله مکلف یې، که خور یې که ورور یې، په خپل ځان خپله مکلف یې، خپله په خپل ځان ماخوذه یې په ورځ قیامت. په الله درته وایي ښه دوبۍ ته تللی سوای، سعودي ته تللی سوای، هلته دې ټیلر هم چلولی سوی، دوکان دې هم کولی سوی، بل کار دې هم کولی سوی، دا یو لمونځ دې نه سوای زده کولی. ښځې ته وایي ښه ته واده سولې، کوچنیان پاکولی سي، کوچنیان تربیه کولی سي، کوچنیان ایمنولی سي، د کور خدمت کولی سي، دیګ پخولی سي، دا یو لمونځ دې هم خو اراماسې نقیض ده. څه به ورته وایي الله جل جلاله ته؟ نو راسې لمونځونه زده کړو، که نارینه یاست که زنانه یاست. عجبه موقع الله په لاس درکړې ده. ما دیوبندي خو چې خدمت ستاسو شروع کړي 4 کاله مخکې، بس شاګردانو به ویل مولوي صاحب سیارت چې بیان سي، مولوي صاحب چې پلانکی شی بیان سي. خو دوی تږي وه، په دوبۍ کې وه، په سعودي کې وه، په بل ملک کې وه، د پښتنو علماو اوازونه نه وو رسېدلي. ما په واتساپ کې خدمت شروع کړي. حتی ډېرو خلکو واتساپ نه پېژندی، بیا به یو چا ورته وایي چې دی واتساپ دی، دی بیانونه دي، بیا به د واتساپ پیدا کوه، بیا به را له انټرنیټ سره ډاونلوډاوه، بیا به موږ ورښوو چې دا ډول به خلاص شي. دا یو چټ خلکو استعمالوه. نو هلته موږ وعده درکړله چې دیني ارمانونه مو ټول در پوره کوم او خدمت کې به زما مرګ هم ستاسو په خدمت کې، که زه چا وهلم که چا شهید کولم ستاسو د خدمت په خاطر به مې وژني. ما خپل عمر خپل وخت ټول تاسو ته وقف کړی دی. نو تاسو دغه یو وپاره سره وکړئ. ستاسو موږ مزدوري نه غواړو، ستاسو موږ اجر نه غواړو. دا یوه وپاره سره وکړئ، په لمانځو کې حصاره سره واخلئ او د ختمو په ګروپانو کې حصاره سره واخلئ. ستاسو دپاره وایو، والله ستاسو دپاره وایو.
زنانه ګروپان هم د لمنځو لرو، زنانه خوندې دي شراکت وکړي، خپل لمونځونه دي زده کړي. هلته زه نه یم، صرف هغه زنانه استازه ده، دوی به خپل لمونځونه ورته تېروي. د نارینهو دپاره خپل علما معلوم دي، استادانو معلوم دي، لمونځونه ورښیي. د زنانهو دپاره خپل استادان معلوم دي. اوس خو لا یعنې مسجد ته نه سي ورتلای چې مولوي صاحب سبق راته وایي، مدرسې ته نه سي ورتلای. دا واټساپ باندې خو زده کولی سي. واقعیت تا به ورځ ما لمونځونه اورېدل د حافظ صاحب د شاګردانو ده. سبحان الله، تا چې 5 کاله په مدرسه کې تېر کړي دي، دومره یې لمونځ سم سوی. د مولوي شین اصلاح صاحب ګروپ مې وکتې، ما د ستا ګروپ د هغه دغه ډول اصلاح سوي وه. نو دا ستاسو په خاطر وایم. زه دومره کوشش سره کوم چې د مولوي شمس الله د انټرنیټ پیکیج مې هم پر ځان کړی دی، د حافظ صاحب د انټرنیټ پیکیج مې هم پر ځان کړی دی، چې په ما ته مال ورجمع کوی زه حساب در کوم. نورو خوندو ته چې مې اوس د لمانځه ګروپان ور خلاص کړي دي، هغو ته هم دغه وایم چې ستاسو د انټرنیټ پیکیج پر ما باندې دی. یوه خور ته خو لا زه انټرنیټ ورجمع کوم. هغې وخت ما ته ویل چې زه د انټرنیټ وس نه لرم. خاوند راته وویل چې زما باره ستا پیکیج په وس نه دی، پردي زه ښځو ته سبقان وایم، لمونځونه ورښیم. ما چې څه ژوندی یم ستا پیکیج زه در جمع کوم. دا به زما په ورځ قیامت یو توښه وي. راځئ څه سترګې روڼې کړو، یو څه دا قبر ته وګورو. دا لمونځونه زده کړئ محترمینو، دا لمونځونه زده کړئ، ستاسو دپاره وایم. په لمانځه به خوند واخلي، والله خوند به پر واخلي. ګوره موږ د لمانځه ګروپ لرو، درته جوړ کړی مو دی. د شروع صلات ګروپ لرو چې د لمانځه فرضونه درښیي، چې د لمانځه فرضونه څو دي، مستحبات یې څو دي، سنتیات یې څو دي، واجبات یې څو دي، مفسدات یې څو دي، مکروهات یې څو دي. بلا نو بس دی درلو ستاسو کوټې ته در ننوتو، په سرای در ننوتو، په دفتر در ننوتو. نو په دغه حالت کې چې لا نه کوي زده، نو زما دې د الله په ذات قسم وي، په ورځ قیامت خو به په تور مخ راپورته کېږي. هغه وایي ښه جیب ته دې دیوبندي مولوي صاحب درلی در ننوتې، هلته یې در زده کوه. دلته دې لا نه کوي زده، ښه په کوچنیوالي خو دې نه کوي زده، رالوی سوي بیا شرمېدې نه کوي زده. اوس نو څه بلا در پېښه سو چې نشئ زده کولی. نو لمونځونه زده کوئ، په دا لمونځو کې حصه واخلئ، سم یې زده کوئ. داسې په اخلاص زده کوئ لکه دا دنیا چې په اخلاص ګټئ، دا ډول دا لمونځ هم دغونه اخلاص چې په لمانځه کې وکړئ، لکه په دا دنیا ګټلو چې په دنیا کې چې کوئ، د دنیا په ګټلو کې تاسو باور وکړئ د لمونځونو به هم زده سي، بیا قاریان به یاست. بیا چې کلي ته ورسئ، که مولوي صاحب یو خوا ته کلی میلمه و، راوته لمونځ ورکوئ. مولوي صاحب د کلي امام به هم در باندې وصایي وایي په کلي کې مې د لمانځه خلک شته. د افغانستان او دوبۍ او ایران او سعودي ته غورځېدلي یاست، امریکا او کاناډا ته ګټه یاستې. د دغه زرمه حصه ستړیا په لمانځه کې وکړي، د دغه زرمه حصه وخت موږ ته راکړئ لمانځه ته. ستاسو د قبر دپاره درته وایي، خو مصرف هم زموږ کېږي، دماغ هم زموږ خرابېږي، ستړي کېږو هم موږ علما. د مولوي شمس الله صاحب وار سبقان طالبانو ته وایي، بیا زما د مدرسې په خدمت اخته یي، بیا مې لمونځونه ورله غاړې کړي دي، د مسجد لمونځونه ورکوه، بیا مې د شاګردانو لمونځونه ورله غاړې کړي دي چې لمونځونه ور زده کوه. ابوالحفیظ صاحب یو ځای سبقان وایي، د کلي لمونځونه یې له غاړې دي، مولوي صاحب نه دی لمونځونه ورکوي. د کلي کوچنیانو ته سبقان وایي. ولې داسې کوئ؟ پر موږ یې څه رحم وکړي، پر موږ زړه وسوځئ چې موږ دومره د سره ستړي یو، او ته بیا زموږ په قول نه کوئ، نه لمونځ زده کوئ، نه د لمانځه ګروپانو ته راځئ. دا هر توری چې تاسو تر خوله راوځي، که نارینه یاست که زنانه یاست، پر دغه الله جل جلاله په جنت کې تاسو ته بنګلې درکوي، په جنت کې الله جل جلاله مقامات درکوي، په جنت کې الله جل جلاله درجې در بلندې کوي. هر توری چې مو راوځي دا ځي ستاسو د نیکۍ په عملنامه کې جمع کېږي.
او تاسو چې لمونځ که زده کوئ که نارینه یاست که ښځینه یاست طالب العلمان بلل کېږي تاسو طلب د علم کوئ بیا داسې علم لکه د لمانځه علم که مړه سي هر ځای کې مړه سوله شهیدان یاست هر ځای کې مړه سوله الله په رحمت کې به یاست شپه ورځ مو په عبادت کې نور مو خپله خوښه ده کې زده کوئ که نه زده کوئ موسوعة الفقهیه جلد نمبر 20 صفحه 51 او دغه رنګه صحيح الترمذي جلد 2 صفحه 2 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه